محترم حاضرینو، ستاسو حضور کی مادا قرآن کریم د یو مختصر آیات تلاوت پیش کے دی آیات کے اللہ تعالیٰ د کامیاب مومنانو د هغه مومنانو چې د کم چا په نصیب الله تعالی فلاح او کامیابی کړي دا د هغه د صفاتو سره الله تعالی یو صفت بیان کړي دی چې کوم خلکو ته الله تعالی کامیابی او فلاح او نصیب کړي دا الله تعالی قرآن کریم کې دا غي یو صفت دا بیان کړي دی چې والذین هم للزکات فاعلون. دا هغه خلق دي چې دی د زکات فعل کوي، د زکات عمل کوي، د زکات ورکړه کوي. د زکات دوی ترجمه مفسرین بیان کړي دي. یو ترجمه د زکات غ معروف او مشهور معنا د زکات چې زموږ او تاسو په عرف کې یادېږي او زموږ او تاسو د فاره د اسلام په بنیادی ارکانو کې یو رکن بلل کیږي. خو هغه ترجمه او هغه معنا د زکات د قرآن دی آیات کې مطلوب نه ده، مقصود نه ده. د زکات دویمه معنا هغه دا ده چې هغه خلق چې هغه د زکات فعل کوي، یعنی معنا دا چې هغه خلق په معاشره کې خپل اخلاق د خرابۍ او د بیکارۍ صفا کوي. اخلاق معنا زکات معنا بهترین اخلاق کول او د اخلاق حمیده او شکل جوړول او په معاشره کې ځان د اخلاق او رذیلو د بیکار اخلاق او ځان محفوظ کول. خو د قرآن کریم دی آیات کې دغه ترجمه مقصد ده چې د کامیابی والا صفات د کامیابی والا مومنان هغه خلق دي چې هغه په معاشره کې نیک اخلاقی، ښه اخلاقی او خپل زندگی د ګنده اخلاق او د رذیله اخلاق او صفاک کا ساتي. ځکه زکات او تزکیه دا زموږ په شریعت کې په معنا د صفای او د پاکوالي راځي. لکه زموږ دی معروف زکات هم زکات وایي چې په دې سره الله تعالی د انسانانو مالونه صفا کوي. ځکه چې کوم انسانان په معاشره کې د خپل مال زکات ادا کوي نو داغه مال پاک بلل کیږي، داغه مال صفا بلل کیږي. لیکن چې کوم خلق د زکات په ادا کېدو کې قصور او کمی کوي نو داغه مال ګنده بلل کیږي، داغه مال خراب بلل کیږي. نو ځکه مفسرین دا فرمایي چې دی آیات کې چې کومه د زکات خبره راغلې ده نو دی کې تزکیه او صفائی د اخلاق مراد ده چې د کامیابی والا صفات هغه مومنانو کې الله تعالی راوستلي دي چې هغه په معاشره کې خپل اخلاق صفا کوي او د بیکار اخلاق سره د خپل ځان حفاظت کوي. لیکن زه دې وخت کې تاسو حضور کې د زکات د هغه معروف معنا متعلق او سم مختصره مذاکره لرم چې کم زکات زموږ په دین کې د کلمې او د لمانځه سورسته اهم رکن بلل کیږي. چې کم زکات پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې مدینه منوره کې په دویم کال د هجرت باندې فرض شوی دی. چې کم زکات الله تعالی قرآن کریم کې د صلات او د لمانځه سره د دې ځای متصل ذکر کړی دی چې اقیموا الصلاة وآتوا الزکات، تاسو لمنځونه کوئ، تاسو به زکاتونه ورکوئ. چې هغه زکات زموږ د اسلام په بنیادی ارکانو کې اهم رکن دی او چې کله یو سړی په عقیده کې د هغې څه انکار ولري نو هغې زموږ په دین کې څه حصه نه لري، هغې زموږ د دینه څه بهار بلل کېږي، هغې زموږ په دین کې داخل نه شمارل کېږي. او چې کم سړی د هغې زکات په ورکولو کې قصور و کمی کوي او په حلو په بانو باندې د هغې څه ځان خلاصوي او د هغې حکم په ښه طریقه باندې نه فرضی کوي نو زموږ په دین کې بدترین ګناهګاره چې په دنیا کې به د هغې مال د هغې دپاره د وبال جان یا په آخرت کې به د ده دپاره د بدترین عذاب ذریعی. او چې کم سړی دغه زکات چې د اسلام رکن دی په ښه طریقه باندې د خپله ماله څه باسي
نو بیا خو په دنیا کې کامیاب مومن دی او په دنیا کې به الله تعالی په مال کې برکت او حفاظت راولي او په آخرت کې به الله تعالی پر دې عمل باندې دته بهترین اجر او ثواب ورکوي. نو ځکه زموږ په دین کې بنیادی رکن دا دی او د اسلام په ارکانو کې د کلمې او د لمانځه وروسته دریم نمبر باندې دستی رکن هغه دا دی چې انسانان به په خپلو مالو کې د الله حق د زکات په شکل د غریبانو او د مسکینانو پورې رسوي. او قرآن کریم پر دې باندې ډېر سخت وعید بیان کړی دی او ډېر سخت عذاب بیان کړی دی. قرآن کریم کې الله تعالی والذین یکنزون الذهب والفضة چې کوم خلق سره زر او سپین زر را جمع کوي، مال او دولت را جمع کوي او د دنیا اسباب او متاع را جمع کوي او د ځان سره خزانه کوي او د ځان سره خوندي کوي. ولا ينفقونها في سبيل الله چې الله تعالی کوم لار شولې د پاغلار کې نه خرڅي. اغلار کله د فرایض په شکل دا لکه الله تعالی زکات ور باندې فرض کړي دی په دې مال کې زکات نه ادا کوي. اغلار کله د واجباتو په شکل د الله تعالی صدقۃ الفطر واجب کړي د په لوی اختر کې قربانی واجب ده د داخې د واجباتو خیال نه ساتي. الله تعالی کله انسانانو ته دا هدایت کړي دی چې د زکات او د واجباتو سره سیوا د غریبانو او د مسکینانو سره احسان او کومک کول دی هغه باندې سوچ او فکر نه راګرځي. نو ولا ينفقونها في سبيل الله د خپل مال د الله تعالی فلار کې نه نفقه کوي. نو قرآن کریم وای فبشره بعذاب علیم دې خلکو ته د بدترین عذاب زیری ولور کوي چې دې انسانانو ته د الله تعالی حضور له د ورتګ سورسته بدترین عذاب مقرر دی. د هغه عذاب شکل څنګه دی ورسته آیات کې الله تعالی د هغه عذاب شکل بیانوي. یوم یحمى علیها فی نار جهنم دغه زر دی دغه زیور دی دغه مال دی دغه دولت دی چې درا جمع کړی دی او پای کې د الله تعالی حقوق نه دي پر ځای کړي نو هغه به د جهنم په اور کې سره کیږي. لکه تاسو لیدلې چې کله یو اوسپنه سړی اور ته کښیږدي نو د څه زمانې اور بلېدو څه وروسته هغه اوسپنه تکه سره نو دغه مال او دولت دا به هم د جهنم په اور کې دا اوسپنه د سره کېدو په شکل باندې تکه سره کیږي او دا به ګرمیږي او دا به سروالي ته رسیږي. فتکوا بها جباههم اولنې به د دې سړي تندی په داغل کیږي. تندی ولې د ټولو سمخ کې وداغلس ځکه صاحب مال او صاحب دولت چې کله په کور کې ناست یا په خپل بیٹک کې ناست دی یا په خپل دکان کې ناست دی یا په خپل مسکن او ځای کې ناست دی چې کله غریب ور باندې راښکاره سي او د دا یقین سي چې دا د زکات او د چاندي والا دی نو د ټولو سمخ کې د هغه اثر د پر تندي باندې ښکارا کیږي. بیا د پر تندي باندې تریواله پیدا سي د پر تندي باندې غوټه پیدا سي نو دا غي په د ذریعہ باندې اولنې سزا الله تعالی د دې مال په ذریعہ د تندي تور کول کیږي. نو فتکوا بها جباههم په دې مال سره په دې سکروټه سره بد د تندي داخل کیږي. و جنوبهم دویم اثر به د هغې د پر دې اړخ باندې راسي ځکه عام عرف او معاشره کې عادت دا دی چې کله غریب را ښکاره سي او دی په دې باندې پوه سي چې دا د زکات او د دې غوښتونکی دی د خیرات غوښتونکی دی نو دی ډېر ځله ځان په بل عمل باندې اخته کړي هغې ته اړخ ور وګرځوي. نو هغه مال هغه دولت چې د جهنم په اور کې د سکروټي په شکل دی نو دویم ځل به د اړخ په دغل کیږي او وظهورهم دریم ځل به د دم لا په دغل کیږي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې ډېر ځله دی د هغه غریبو د مسکینه سره د څه خبرې کولو د هغې ته د څه ورکولو یا هغې ته د څه وینا کولو بغیر هغې دی شاور وګرځي پر خپل طرف باندې روان سي نو د هغې مال په ذریعه به درېیمه سزا الله تعالی د ده وشاته ورکوي. نو الله تعالی وایي د دې بنده دپاره بدترین عذاب دی چې هغه مال به په جهنم کې سکروټه او د جهنم په اور باندې به ګرمیږي او د جهنم په اور به سره سکروټه جوړیږي. بیا به د ده په بدن کې اول هغې د دې تندی داغي او دویم به د ده اړخ داغي او دریم به د ده شا په داغل کیږي او دی به چیغې کوي چې زما سره دا ولې کیږي
ملائکه ورته هاذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه شی دی چې تاسو دنیا کې د ځان لپاره خزانه کاوئ، چې دی کې د الله د حقوقو خیال نه ساتئ، دی کې د واجباتو د فرایضو خیال نه ساتئ، اوس به د دې سزا تاته درکول کیږي. او ملائکه ورته فذوقوا ما کنتم تکنزون، چې کم شی مې په دنیا کې په خزانو کې شوی او په کم شی مې په دنیا کې د ځان سره خوندي باله، نو د هغې څکه کوئ، د هغې د عذاب ثمره، د هغې د عذاب نتیجه په دغه شکل باندې تاسو ته رسیږي. نو زکات دا د الله تعالی حکم دی چې کم څوک زکات منی نه، نو ما درته ویل د الله د حکم د نه منلو په خاطر هغې د اسلام د دایرې څخه وځي. او چې کم څوک په حلو په بانو باندې د زکات په ورکولو کې قصور کمی کوي او په حلو بانو باندې د هغې څخه ځان خلاصوي، بیا هغه مال چې د ځان سره راوګرځوی د زکات مال دی یا عام مال دی، د هغې زکات ختلی نه دی، بیا به د قیامت په میدان کې د جهنم په کندو کې د هغې مال په ذریعه باندې دته دا سزا ورکول کیږي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیثو کې پر دې باندې ډېر وعیدونه راغلي دي چې کم سړی مال او دولت راجمع کوي او هغې کې د زکات د ادا کېدو خیال نه وساتئ او نه زکات کې ادا کوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قیامت میدان چې راس او د دې سزا الله تعالی دته په جهنم کې ورکوي او د سزا شکل یې داسې چې بیا به دا مال د یو اژدها مار په شکل باندې چې د هغې سر به پکې پر سر به ویښتان نه وي او پر دې سترګو به دوې تورې نقطې او د دې خولې څخه به زار او د زارو نیش راوتلی او هغې به د ده په دې غاړه باندې زړیږي او پر دې سر به په نیش باندې وي او دی به چغې کې کړیږي وه هغه ورته انا مالک انا مالک انا مالک، زستا معلوم زستا معلوم زستا معلوم، چې کوم مال تا د ځانه سره خوندي کړی وم او چې کوم مال تا زه محفوظه کړی وم او د کوم مال چې تا په شریعت کې حقوق نه ادا کول، د هغې سزا په دې شکل نن تا ته رسیږي. نو په دې خاطر باندې د زکات حکم دا د اسلام په فرایضو کې اهم ترین حکم بلل کیږي. او دا نه معنا چې صرف د زکات اثر د زکات در نه ورکړي پوری دی، بلکې د زکات اثر د دې څخه زیات پر نور عباداتو باندې هم راځي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې الله تعالی موږ ته د لمانځو د زکات خبره یو ځای کړې ده، اقیموا الصلاة وآتوا الزکات، لمونځ به کوئ او زکات به ورکوئ. او د الله د طرفه دا فرمان هم مشتدا دی چې کم څوک زکات نه ورکوي د هغې لمونځ هم قبول نه بلل کیږي. که سهار لمونځ کوي که ماښام لمونځ کوي که 5 وخته کوي که نوافل کوي که فرایض کوي، لیکن چې کوم سړی د زکات په مال کې کمی کوي نو د هغې لمانځ هم الله ته معتبر نه بلل کیږي او نه الله تعالی د هغې د لمانځه د قبولیت څخه پروا کوي. نو په دې خاطر باندې زکات دا د الله تعالی حکم دی او دې کې د مسلمان د شان سره دا مناسب نه چې دې کې یا قصور وکړي یا کمی وکړي. په زکات ورکولو کې الله تعالی بشماره فایدې ایښي دي. علماء لیکلي دي د ټولو څلو فایده په زکات کې دا ده چې کوم سړی زکات ادا کړي نو د الله تعالی امر یې فرضی کړي، د الله تعالی حکم یې فرضی کړي او د انسان د زندګۍ مقصد په دنیا کې دا دی چې دی به د دنیا په زندگی کې د الله تعالی امر پر ځای کړي، د الله تعالی عبادت وکړي. نو زکات ورکول دا د الله تعالی عبادت دی، زکات ورکول دا د الله حکم پر ځای کول دي، زکات ورکول د الله تعالی فرمان منل دي او د انسان د زندګۍ بنیادی مقصد دغه شی دی چې سړی د الله تعالی عبادت وکړي، د الله حکم پر ځای کړي، د الله فرمان ومني. نو زکات ورکول دا د انسان د زندګۍ مقصد دی. لیکن د دې سما سوا د دې زکات ورکوونکي دپاره بېشماره فایدې. یو فایده خدا ده چې الله تعالی د زکات ورکولو په ذریعه باندې د انسان د زړه څخه د دنیا محبت ختموي. ځکه عام طور چې د انسان په زړه کې د دنیا محبت وي نو هغې د زکات په ورکولو کې د بخالت څخه کار اخلي. اوس دا د دنیا محبت دا د انسان دپاره یو مرض دی، یو ناجوړي ده او دا بخالت د انسان دپاره یو تباه کوونکی صفت دی. اوس د دغه مرض و ناجوړی او د دې بخالت علاج په څه باندې الله ایښی دی؟ په زکات ورکولو باندې ایښی دی. چې کم څوک زکات ورکوي
د زکات ورکولو په خاطر باندې الله تعالی د هغې د مزاج څخه د دنیا محبت لرې کوي. چې کم څوک زکات ورکوي او د زکات ورکولو په خاطر الله تعالی د هغې د مزاج څخه د بخالت ناجوړي ختموي. او ما مخکې درته ویل چې بخالت او د دنیا محبت دا د ټولو ګناهو سر دی چې په انسان کې راغلی. ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دا دی چې حب الدنیا رأس کل خطیئه، په دنیا کې چې د انسان سره څومره خطاګانې کیږي د هغې ټولو بنیاد د دنیا محبت دی. غل ولې غلا کوي؟ ځکه د هغې د دنیا سره محبت. یو سړی په خپل تجارت کې ولې دوکه او خیانت کوي؟ ځکه د هغې د دنیا سره محبت. یو سړی په خپل دنیا کې په خپل تجارت کې ولې رشوت ورکوي؟ ځکه د هغې د دنیا سره محبت. یو سړی خپل کاروبار او خپل مال او دولت په سود باندې ولې چاته ورکوي؟ ځکه د هغې د دنیا سره محبت. نو د دنیا محبت دا د انسان په زندګۍ کې د ټولو ګناهونو بنیاد دی. او د دنیا د محبت یو لازمي حصہ د دنیا بخالت هم دی چې کم چا په زړه کې د دنیا محبت رالی هغې د دنیا په باره کې بخیل هم وي. او د دنیا د دې محبت او د بخالت علاج الله تعالی د مالدار دپاره دا په زکات ورکولو کې ایښی دی چې کم څوک زکات ورکوي د هغې په ذریعه به الله تعالی دی د دغه صفاتو رذیلو څخه د دې بیکاره صفاتو څخه محفوظه کړي او دا به د دماغ څخه لرې کړي. او د دې سره سره د انسان سره لویه مسله د خپل ځان حفاظت دی. او د انسان سره نن سبا لویه مسله د خپل مال حفاظت دی. او د ځان او د مال حفاظت دواړه الله تعالی په دغه صدقه او زکات کې ایښی دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي حسنوا اموالکم بالزکات، تاسو پر خپل مال باندې د زکات کلاګانې راوګرځوئ. چې د کم چا د زکات د مال زکات ورکول کیږي د هغې پر مال باندې الله تعالی خدایي قلا راګرځولي. لکه څنګه چې په کلا کې هغه مال محفوظوي د هغې مال الله تعالی همیشه په حفاظت کې ساتي. او وداو مرزاکم بالصدقه، تاسو د خپلو بیمارانو علاج په صدقه باندې کوئ. نن په دنیا کې خو د خپل مال د حفاظت ډېر بندوبستونه کوو. نن په دنیا کې د خپل ځان د حفاظت لپاره قسمه قسم علاجونه کوو. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې د مال د حفاظت لپاره بهترینه طریقه د مال زکات ادا کول دي. او د نفس او د ځان د حفاظت لپاره بهترینه طریقه هغې په خپل دماغ او ذهن کې د شفا عادت اچول دي. دا صدقې عادت اچول دي چې سړی زندگی په صدقاتو کې تیروي. دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې کم څوک د زکات مال د خپل مال سره یو ځای کوي الله تعالی به د پر مال هلاکت مسلط کوي. علماء د دې دوی ترجمه لیکلي دي. یو ترجمه دا ده چې د زکات صاحب نصاب د زکات نور کوي، هغه د زکات پیسې رازغلی د خپل اصلي مال سره یو ځای کوي الله تعالی به د هغې په ذریعه پر د اصلي مال باندې هلاکت راولي. او دویمه ترجمه علماء دا لیکلي دی یو سړی د زکات مستحق نه دی، د خلکو څخه په درواغو په حیلو بانو باندې زکاتونه اخلي چې ماته راکړه زه مسکین یم، ماته راکړه زه مسکین یم، ماته راکړه زه مسکین یم. نو بیا هغه د زکات مالونه د خلکو هغې رازغلی او د خپله مال سره یږدوي. د هغې زکات د مال د راجمع کېدو په خاطر به الله تعالی د دغه اصلي مال هلاکوي. نو ځکه د زکات یوه فایده د مالداره دپاره دا ده چې د زکات په ذریعه باندې الله تعالی د مالداره د دماغ څخه بخالت او د دنیا محبت لرې کوي. او د زکات او د صدقې په خاطر باندې الله تعالی د مالداره حفاظت کوي. د مال حفاظت، د جان حفاظت، د نفس حفاظت، دا ټول الله تعالی د زکات د ادا کېدو په خاطر باندې کوي. لکه څنګه چې د زکات په ادا کېدو کې د مالداره حفاظت دی، د مالداره نفع او ګټه ده، دغه رقم د زکات په ادا کېدو کې د غریب او د مسکین ګټه ده چې د زکات د مال په خاطر به الله تعالی د غریبانو غربت ختموي. او د زکات د مال په خاطر به د الله تعالی د بندگانو معاونت او کومک کول کیږي او د هغې زندگی به په آرام باندې تیریږي او د هغې زندگی به په سکون او په راحت کې تیریږي. نن ښکاره خبره ده که چیرې په هر ملک مالداران په صحیح طریقه سره د خپل ځان د خپلو مالو زکاتونه ادا کړي بیا خو تاسو دا خبره په یقین کې راولئ چې بیا به د هغه ملک څخه په ډیره اسانه طریقه او په ډیره لنډه طریقه باندې غربت ختمیږي.
نن خو مالداران بعضې داسې دي هغوی زکات باسي نه. چې کم څوک د زکات د ایستلو عادت لري چې زکات باسي، هغوی بیا صرف د اټکلو د ګمان مطابق باسي، بس د اندازې مطابق یې باسي چې بس شاید فرما به دومره زکات نو د هغې اندازه ما ایستلې. زکات په صحیح طریقه باندې نه ادا کوي. لیکن په دې بعضو شارو کې بیا یو بل مرض ګډ شوی دی چې هغوی چې کله زکات ادا کوي، زکات د غریب شی دی، پر زکات هلته ادا کېدل صحیح دي چې د غریب په ملکیت کې به یې ورکوي. لیکن دی عام طور په دې رفاهي ادارو کې استعمالوي، په خیریه موسسو کې استعمالوي، د اسپتالو په جوړولو کې استعمالوي، د پلانو په جوړولو کې استعمالوي، په عامو معاشرتي کارو کې استعمالوي. لکه د غټو خلکو شارو، د غټو شارو مالداران هغوی زکاتونه په دې شکل باندې د ځانه لرې کوي، حالانکه په دې شکل د هغوی زکات نه کیږي. زکات دا د غریب مال دی، زکات د غریب ملکیت دی. زکات به داسې د غریب په منګول کې ورکوي چې د غریب مکمل پر دې ملکیت راسي، بیا ستا زکات صحیح کیږي. که چیرې ته زکات یا د اسپتال په جوړولو کې استعمالوي، یا د سړک په جوړولو کې استعمالوي، یا د پلانو په جوړولو کې استعمالوي، نو زکات چې کله د الله تعالی محترم کور مسجد جوړیږي، په مسجد کې د زکات استعمال نه دی صحیح. مسجد د زکات په پیسو باندې نسی جوړېدی، بیا به په زکات په پیسو باندې پل څنګه جوړیږي، بیا به د زکات په پیسو باندې سړک څنګه جوړیږي، بیا به د زکات په پیسو باندې اسپتال څنګه جوړیږي. نو یار خو بعضې خلک زکات ادا کوي نه، او چې ادا کوي هغې په اندازه باندې کار شي، او چې کوم څوک د زکات فکر ورسره دی هغې بغیر د مصرفه څه په عامو کارو کې استعمالوي چې په هغې سره نه غریب ته ورسیږي او نه د هغې ته ادا کېدو په خاطر باندې د د ذمې څه زکات ساقط ځي. نو په دې خاطر نه د زکات په خاطر باندې په معاشره کې غربت ختمیږي او نه د زکات فایده فوره د غریبانو در مسکینانو پورې رسیږي. نو ما درته ویل په زکات کې یو طرف ته بېشماره فایدې الله تعالی ایښي دي، لیکن ډیر خلک هغوی د زکات څخه په مختلفو حلو باندې ځان ګوري. ډیر په معاشره کې داسې انسانان شته چې هغوی د الله تعالی د واجباتو د فرایضو د هغوی په دماغ کې څه اهمیت نه لري، نو د هغوی دا خیال نه دی، بس د هغوی مقصود دا دی چې مال په لاس درلی دغه غنیمت دی، چې څنګه د ضرورت کې پوره کوي، څنګه د خواهش کې پوره کوي، څنګه د بچانو خواهش پوره کوي، څنګه د ځان خواهشات کې پوره کړل. بس هغوی مال د ځان غنیمت بولي او په دغه شکل باندې مال استعمالوي او مال دله راځي او مال په دې شکل باندې ګاریږي. نه په هغوی کې د الله تعالی د فرایضو خیال ساتي، نه د واجباتو خیال ساتي، نه د نوافلو خیال ساتي، نه د مستحباتو خیال ساتي. د هغوی زندګي هم د مسلمانانو په لیش کې تېرېږي. نو الله تعالی د عام مسلمانان د دغه کیفیت څخه محفوظه کړي. بعضې خلک بیا چې کله سره کښېني نو هغوی همیشه وایي یاره موږ خو د مدرسو مرسته کوو او موږ خو د مسجدانو مرسته کوو، موږ خو د غریبانو مرسته کوو، په ما خو دا فصې دي، په ما خو دا فصې دي، نو زموږ په مال کې زکات نه پاته کېږي. نو ما درته ویل هغوی یې بس په اټکل باندې خبره تېروي. لیکن بعضې خلک بیا داسې دي چې هغوی ته دا نور معلومیږي چې زکات پر چا باندې فرض دی، زکات پر څومره مال باندې فرض دی. نو هغوی د مسایلو د نه معلوموالي په خاطر باندې هغوی همیشه دا ګمان لري چې یاره پر موږ باندې زکات نه فرض کېږي، زموږ دومره مال نه دی، زموږ دومره دولت نه دی، او پر څومره مال او دولت باندې چې زکات فرض کېږي د هغوی معلومات د ده سره شته نه. نو د مسایلو د نه خبرتیا په خاطر باندې هغوی په ټوله زندګي کې د زکات د ورکولو څخه محروم و بې نصیبه وي او ټوله زندګي تر مرګه پورې د هغوی په مال کې زکات باقي پاتې. نو زکات یو طرف ته بېشماره فایدې لري، د مالداره دپاره ګټه ده، د غریب دپاره ګټه ده، لیکن انسانان د خپلې لاپروایۍ او غفلت په خاطر باندې د زکات د ادا کولو کې ډېر قصور کوي او په هغې کې ډېر کمی کوي. حالانکه شریعت د زکات لپاره یو خپل نصاب مقرر کړی دی چې کم څوک د دغه نصاب مستحق سلو بس پر هغې باندې زکات فرض دی. نصاب څومره دی؟ 2.5 تولې سپین زر.
په بازار کې د زرګره څه د هغې قیمت د هغه ورځې معلومول چې یاره دې میاشته د روژې راورسېده دې کې زموږ په ښار کې 2.5 تولې سپین زر څومره قیمت لري. لکه نن سبا چې کله تاسو د زرګرانو څخه پوښتنه وکړئ هغې د 42,000 څخه یو څو سوه زیات قیمت لري. 42,000 کالداري او د هغې څخه یو څه زیات په سوونو کې یو څه زیات دا هغه د زکات نصاب دی نن سبا. اوس دغه نصاب که د نارینه سره ورسره وي پر نارینه باندې زکات فرض، دغه نصاب که د زنانې سره ورسره وي پر زنانه زکات فرض، دا نصاب که د مشره سره ورسره وي پر مشر باندې زکات فرض، او که د کشره سره ورسره وي چې هغې بلوغ ته رسېدلی پر هغې باندې زکات فرض. ولیکن د دې سره یوه خبره دا ضروري ده چې دا نصاب او دغه پیسې دا به د کور د اصلي ضروریاتو څخه اضافه وي. د کور اصلي ضروریات چې د ځان نفقه ده یا د کور سکونت دی یا د یو درمیاني سپاري ده یا د سره یو درمیاني سلا ورسره ده یا د کسبکار دی د خپل کسب سامان ورسره دی. خو دغه 42,000 روپۍ شاوخوا دا به د کورنۍ ضروریاتو اصلیو څخه اضافه وي، بیا پر دې باندې زکات فرض دی او دا نصاب ته رسېدلی دي او بیا به دی د علماو څخه مسله معلوموي چې زما سره دومره پیسې را سره دي په دې کې اوس پر ما څومره زکات کېږي. کله کله بعض انسانان په خپله زندګي کې قرضدارۍ پوروړي نو هغوی به بیا هغه د فور اندازه به د دې خپله ماله څخه جلا کوي. د فور حساب ځینې بس د فور د حصې څخه د ایستلو څخه وروسته که د ده په ملکیت کې 42,000 کالدارې شاوخوا فاته سولې بیا پر دې باندې زکات فرض دی. دی صاحب نصاب دی او د مال و نصاب ته رسېدلی دی بیا پر ده باندې زکات فرض دی. خو د فور هغه حصه چې د هغه به ځینې یو طرف ته کي او که د مال ټوله د پور په هغې کې مستغرق و غرق ولاړی او د پور د ادا کولو څخه وروسته چې د هغې سره د پور پرتله وکړه او دته بیا یو شی 42,000 کالدارې شاوخوا نصاب نور پاتې دی بیا په دې پاته پیسو کې پر ده باندې زکات نه لازمیږي. بعضې خلک دا بانې کوي هغوی دا وایي چې یاره زموږ سره خو دومره پیسې شته 50,000 کالدارې را سره دي 100,000 کالدارې را سره دي هر څوک چې را سره دي، لیکن دې ته ما دا نیت کړی دی چې زه به په دې باندې د زوی کوزده کوم، زه به په دې باندې د لور ودېده کوم، زه به په دې باندې د ځان دپاره سوارلي را نسم، زه به په دې باندې د ځان دپاره د حج ترتیب برابروم او زه به په دې باندې د ځان دپاره د مکان ضروریات برابروم. ما مخکې درته ویل د زکات د نصاب څخه صرف د انسان ضروریات اصلیه وځي او ضروریات اصلیه چې د نفقې سره کار لري یا د بچو د روزمره ضروریاتو سره کار لري. د دې سما سوا د مستقبل منصوبې جوړول چې یا به په دې باندې زه په مستقبل کې زوی ته کوزده ورکوم یا به په دې باندې د لور ودېدل کوم یا به په دې باندې سوارلي را نسم یا به دا د حج دپاره خوندي کوم یا زه د کورو د مکان جوړولو دپاره خوندي کوم، دا د مستقبل منصوبې دي، دا په ضروریاتو اصلیو کې نه راځي او دا دې ته اعتبار نسته، بلکې که تا د هر څه دپاره خوندي کړي پیسې دي چې د نصاب مقدار ته رسېدلي دي او پر هغې باندې کال تیر سو بیا که ستا زوی بې کوزدې ناست دی او که ته بې حجه ناست دی که ته بې مکان او بې کوره ناست دی پر دې ټولو باندې دا د زکات نصاب دی او پر دې باندې زکات فرض دی او پر دې باندې د زکات ایستل ضروري بلل کیږي. بعضې خلک کله دا وهم او توهم کوي چې یاره زموږ پیسو کې چې موږ کله زکات باسو نو د زکات په خاطر باندې زما پیسې کمیږي او کرارې کمیږي، ما دومره ګټلې نه دي لکه څومره چې په زکات کې راسځي. نو په دې خاطر باندې دی د زکات څخه ځان ګوري. اول خو زه دا وایم چې دا د انسان د عقیدې کمزوري ده چې کله د انسان په عقیده کې کمزوري راسي، د انسان په اعتقادیاتو ایمانیاتو کې کمزوري راسي، بیا د انسان په دماغو کې دا وسوسې راسي. دا هیڅ ممکنه نه ده چې د زکات ایستلو په خاطر باندې د چا په مال کې کمی راسي.
نه په دې ټوله معاشره کې څوک داسې څوک په ګوته کولی سي چې دې پلان کې زکات یاستی نو مسکین سو اوس فقیر سو، او نه دا د الله تعالی نظام داسې دی چې د زکات یستلو په خاطر باندې پر انسان مسکنت راولي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی ما نقصت صدقه من مال، صدقه او زکات د انسان په مال کې کمی نه راولي. چې کم څوک زکات ادا کوي نو یا به الله تعالی د هغې مدد ظاهرا کوي، ظاهرا دا دی چې د هغې هغه عدد د زکات یا د هغې څه اضافه یا د هغې په شکل باندې به الله تعالی د ده په مال کې برته ورجمع کوي. او که چیرې ظاهرا د هغې مدد نه وکړي الله تعالی به بیا د هغې مدد باطنا د برکت په شکل باندې کوي. چې کمې پیسې د زکات د ادا کېدو څه وروسته فاته دي الله تعالی به په هغې کې دومره برکت اچي چې بیا به د خلکو په غټو غټو مالو باندې هغه ضرورت نه پوره کېږي لکه د ده چې الله تعالی په دې لږ پیسو باندې څومره ضرورت پوره کوي. نن خو مصیبت دا دی چې ټوله مادي دنیا ده، ټوله عدد پرسته دنیا ده، بس پر هر ځای باندې عدد چې څو ته ورسېدې څومره مې ګټه وسوله، څومره مې زکات وسلو، څومره پر مخ ولاړې، څومره پر شا ولاړې، څومره ګټمن سوم، څومره نقصانمن سوم، په بینک کې مې څومره جمع سوې، په خزانه کې مې څومره جمع سوې. نن خو ټوله مادي او شمار پرسته دنیا ده، او الله تعالی د دې مادي او شمار پرسته دنیا زمون بیان کړی دی الذي جمع مالا وعددا. کم نصیبه سړی هغه دی چې بس پیسې را جمع کول، هر ساعت کې شمارل، او هر ساعت کې د ځانه سره فکر کول چې څو ته ورسېدې څو ته ورسېدې. نو ما درته ویل چې د زکات په ادا کېدلو باندې الله تعالی د انسان په مال او دولت کې کمی نه راولي، یا به الله تعالی ظاهرا د هغې د مال پروالی ورکوي، کې نه وله وروکي الله تعالی به په دې لږ مال باندې د انسان ډېر ضرورتونه پوره کوي، او د دې لږ مال سره سره به الله تعالی د انسان په مشکلاتو، د انسان په بیماریو، د انسان په تکلیفو کې، د انسان په مصیبتو کې کمی راولي. لیکن که ته د زکات مال په حلو بانو باندې راګرځې او د خپل مال سره جمع کوې، ما درته ویل بیا خو پیغمبر علیه السلام الله پر دې مال هلاکت دا نه مانا چې دا مال به ورخي، بیا به الله تعالی داسې ناجوړي در باندې مسلطه کی چې بیا به په لکونو روپو باندې ستا علاج نه کول کیږي، بیا به الله تعالی د بل طرفه داسې تاوان درته متوجه کی چې په نه پڅه باندې خبر نه پڅه باندې اگاه بېشماره مال د انسان د لاسه سوسي، او بیا به الله تعالی په داسې تکلیفو ستړو کې سړی راګرږي چې د هغې مال هر څومره په شمار کې ډېر دی، په عدد کې ډېر دی، په لکونو په کروڑونو دی، لیکن هغه ضرورت د هغې به په دې مال باندې الله تعالی نور پوره کوي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې الله تعالی یو فرشته مقرره کړې ده، هغه فرشته همیشه د انسان دپاره دعا کوي اللهم اعطي منفقا خلفا، یا الله چې کم څوک مال خرڅوي او د مال و دولت په لاره کې د الله تعالی فرایض و واجبات پر ځای کوي، نو یا الله دې ته دا سړی منفق بلل کېږي، دې منفق ته بهترین نه بدله ورکه، یا الله په دنیا کې د مال بدله ولا ورکه، او په آخرت کې د دې عوض د بهترینو ثوابو د جنتو په شکل باندې ورکه. نو اللهم اعطي منفقا خلفا، یا الله منفق ته بهترین نه بدله ورکه، واعطي ممسكا تلفا، یا الله چې کوم څوک راګرځي نه د فرایضو ادا کولو خیال ساتي، نه د واجباتو ادا کولو خیال ساتي، نه د الله تعالی د اوامرو د نواهیو په کې خیال ساتي، نو یا الله هغې ته بیا ورکه تلفا. تلف په عربي کې هلاکت ته ویل کېږي، یا الله تعالی هغې پر مال باندې هلاکت مسلط کړه. نو بیا خو د فرشتې دعا ده، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را نقل کوي، او د فرشتې د دعا په خاطر باندې چې سړی کم مال راګرځي او په هغې کې د الله او د الله د رسول حقوق نه ادا کوي، نو پر هغې مال باندې خامخا تلف او هلاکت راځي. نو ځکه مال راګرځول او په مال کې زکات ادا کول، په دې سره د انسان د مال د کمیدلو عقیده ساتل، دا د انسان د عقیدې نقصان دی، او دا د انسان په عقیده کې غلطی ده، او دا د انسان په عقیده کې کمزوری ده. بلکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث پر دې باندې راغلی دی چې کم مال کې زکات ورکول کېږي الله تعالی په هغې مال کې کمی نه راولي، بلکې د هغې مال نور حفاظت کوي، او هغې مال کې د الله تعالی د طرفه نور برکت راځي.
حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه خپل ابیتی کی یو خبره لیکلې ده. حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه غالبا د سارنپور سوی دی. دوی زما د ماشومالي زمانه وه، نو زموږ د دې کلي دې طرف ته یو څه غټ غټ ځایونه د ګودامو په شکل باندې وو، چونکې هغه زمانه پر دې علاقه باندې اکثره انګریز قابض ولو، نو چند ګودامونه او چند ځایونه د انګریزانو ملکیت وو. په هغې کې به انګریزانو خپل کار کاوه او خپل تجارت به کاوه، او د هغې چې کوم ملازمان پر دې زمانې مقرر و، ډېر ځله به هغه ملازمان مسلمانانو، ځکه مسلمان کې به عام طور یو څه د امانت د حفاظت شکل ولو، نو ځکه هغه انګریزان به په خپله په دلی کې اوسېدل، لیکن پر دې ځایو باندې به هغه مسلمانان مقرر کړي وو، هغوی به نوکران. حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه یو ورځ په دې ګودامونو کې اور ولګېدی او ډېر غټ اور راغلی، ډېره غټه تباهي وه. نو چې د یو انګریز د یو ګودام چې کم محافظ دی او د هغې چوکیدار دی، هغې په منډه منډه ځان در دلی پورې ورساوی. نو هغه انګریز ته خبر ورکوی چې سړی دې ګودام کې اور لګېدلی دی. دی چې کله وله ورغلی، هغې په خپل خطو په یو قلم باندې اخته دی، د په ډېره سوځلې ساه باندې او په ډېره ناقراره وینا باندې هغې ته دا پیش کړه چې صاحب په ګودامو کې اور لګېدلی دی او ټولو سره برباد سو. هغې چې کله د ده خبره واورېده، د ده خبره باندې څه توجه نه وکړه، د ده د خبرې د اورېدلو په خاطر هغې د خپل قلم لا نه ودروی. د هغې څه وروسته د دوباره خپله خبره را نقل کړه. دریم هغې چې کله خپل مضمون پای ته ورسوی، باره ورته وایي سړی څه دې ویل؟ وایي ما ویل چې زه په منډه راغلی یم چې دې ګودامونو کې ډېر غټ اور لګېدلی دی. وایي هغه انګریز ورته ویل چې ګودامونو کې دې اور ولګېږي نو څه پېښه ده؟ ورته وایي حضرت ستا ګودام هم کې راغلی. هغه ورته وایي قطعا زما ګودام اور نسي سوځلی. چې کله هغه دا خبره وکړه، ده ورته ویل چې ولې نسي سوځلی؟ هغه انګریز ورته ویل زما مزاج دا دی، زما عادت دا دی، زه په دې خپل مال و دولت کې د مسلمانانو د زکات مقدار زکات ادا کوم، او زما دا تجربه ده چې کوم مال کې زکات ادا کېږي نو په هغې کې بیا هلاکت نه راځي. نو ځکه زما پر دې خپل مال باندې د هلاکت یقین نه راځي. نو هغه خادم، هغه مزدور، هغه پیردار او چوکیدار چې کله رالی، نو هغه سهارنپور کې ټول ګودامونه سوځل سوي دي، لیکن د هغه انګریز ګودام پر ځای باندې پاته دی. نو د حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه په لاس باندې په خپله ابیتي کې چې د زندګۍ حالات لیکلي دي، دا واقعه لیکلې ده. او صرف د حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه په لاس باندې لیکل د دې واقعې، دا د دې واقعې د صحت د سند دپاره کفایت کولی شي. نو مقصود می دا دی چې د زکات په ذریعه باندې د انسان په مال کې کمی نه راځي، بلکې د زکات په ذریعه باندې الله تعالی د انسان د مال حفاظت کوي، د انسان مال د هلاکت څخه محفوظه کیږي، د انسان مال د ختمېدو د تباهۍ څخه محفوظه کیږي. نو چې د کوم چا په عقیده کې دا راسي چې زه زکات په دې وجه نه ادا کوم چې زما مال ټولو په زکات کې ختمیږي، نو دا ما درته وایي د هغې د عقیدې نقصان دی. د زکات بعضې مشکلات سړي مخ له راځي. بعضې وخت کې د انسان سره تجارت او مال د تجارت ورسره وي، د هغې خو د دکان حساب دی، د کال پر سر باندې خلک کوي، او چې څومره مال کې راځي په هغې کې په 40 کې ورفې زکات ورکول، دا معروفه طریقه ده. لیکن کله کله کورو کې د زنانو سره زیورات ورسره وي. اوس هغه زیور چې کله خپل نصاب ته ورسیږي، سپین زر د 2.5 تولو په حساب چې ما درته ویل چې د هغې قیمت نن سبا د 42,000 شاوخوا پیسو مقدار راځي. او سره زر د دې 2 شکله دي. یو سره زر داسې دي چې صرف اور صرف سره زر د دې سره یو روپۍ د چا سره بله نه یو سره. بیا خو د هغې دپاره نصاب غالبا 9 تولې دي چې 9 تولې ته ورسېدو بیا په 100,000 کې زکات. لیکن که چیرې د هغه مالک سره د دې زرو مالک یا نارینه دی یا زنانه دی، که د هغې سره 10 روپۍ نورې ورسره وي، نو بیا خو د ده په ملکیت کې مخلوط نصاب دی. مخلوط نصاب دا معنا چې یو څه سره زر دی، یو څه پیسې رالی، یا یو څه سره زر دی، یو څه د تجارت سامان رالی،
نو بیا د سرو زرو ته برته د 2.5 تولو سپینو زرو حساب لګیږي. ځکه چې صرف سره زرې د هغې دپاره د سرو زرو خلجلان حساب دی. لیکن که د سرو زرو سره نور شی ورسره سي او هغه نور شی تعین نه لري، یو روپۍ نور ورسره سي د سړي په ملکیت کې، بیا دې ته مخلوط نصاب ایښول کېږي. او مخلوط نصاب دا دی چې برته د سپینو زرو نصاب ته رااړي شي. او د سپینو زرو نصاب هغه 2.5 تولې دی چې د هغې قیمت 240,000 شاوخوا راځي. بیا که دا سره زر او دا یو روپۍ او دا سره زر او دا 100 کالداري د 2.5 تولو سپینو زرو قیمت ته ورسېږي، بیا پر دې زرو باندې حساب سته، زکات سته. بیا هغه که د نارینه په ملکیت کې، که د زنانه په ملکیت کې، که پر نارینه په ملکیت کې پر نارینه باندې د هغې زکات ادا کول ضروري دي، که د زنانې په ملکیت کې پر زنانه باندې د هغې زکات ادا کول ضروري دي. لیکن زموږ او ستاسو عرف و معاشره کې په دې ملکیت کې وضاحت نه وي، دا یو مصیبت دی. بس د زکات د ادا کولو په وخت کې حلي و بانې ځان له جوړوي. زنانه ورته وایي بس دا ستا دي، چې کله د زکات ځای رالی زر ولاړ شي د نارینه په ملکیت کې، او چې کله د استعمال ځای راسي نو بیا زر برته راشوه سي د زنانه په ملکیت کې، او چې کله د یو مشکل راسي بره د دوی دواړو پر جګړه، یو وایي ما ته دې راکړي او بل وایي نه مې دې درکړي، بس دا مصیبت جوړ دی. نو ښکاره خبره دا ده چې په توهم کې، په ابهام کې، په ګډوډي کې ځان نه اچول چې کم زر زنانې ته د ولور په شکل رانیول سوي دي. د زنانې چې کم مهر دی، کم ولور دی، چې په هغې کې زنانې ته کم زهر رانیول سره زر رانیول سوي دي، یا هغې ته خپل پلار د خپل جایداد سره زر ورکړي دي، نو هغې خو ښکاره د زنانې ملکیت دی. پر هغې باندې د زنانې څه بغیر بل د هېچ چا ملکیت نشي راتلی. د هغې زکات پر زنانه باندې فرض دی، او زنانه خپل خاوند پر دې نشي مجبوره کولای چې زما د زرو زکات ورکا، بلکې که زنانه پیسې لري د پیسو څخه به د دې زرو زکات ورکي، او که پیسې نه لري دغه زر به خرڅوي او د دې د خرڅلاو څخه به یوه حصه د زکات ورکي. او که چیرې داسې زر چې خاوند یې زنانې ته ورکړي دي او د دې د مهر په ذریعه نه دي رانیول سوي، او د دې د خاندان د پلارو د ورونو د خوا دې له نه دي راغلي، خاوند یا د خاوند کورنۍ دې ته دا زر په تحفه کې ورکړي دي. په دې ځای کې بیا د خاوند د سلش پوښتنه کول چې سړی دا زر تا په کوم شکل ورکړي دي، په عاریت کې دې ورکړي دي، دغسې امانتن دې ورکړي دي، او که دې ملکیتن ورکړي دي دې زنانې ته. که چیرې عاریتن او امانتن دې خاوند دې زنانې ته زر ورکړي، بیا خو زکات پر خاوند باندې راځي، د زنانې سره صرف امانت پراته دي. او که چیرې ملکیتن ورکړي چې بس زنانه د دې مالکه ده، بیا خو پر زنانه باندې د دې زکات ستا. ما درته ویل خاوند پر دې بیا دا نشي مجبوره کولی. که چیرې خاوند دغه زنانې سره د احسان په شکل باندې د زنانې زکات د خپله جیبه څه ورکوي، هم یې ورکولی شي، د زنانې غاړې په خلاصېږي. لیکن که خاوند د بخالته څه کار اخلي او د زنانې د طرفه هغه د زرو زکات نه ورکوي، بیا زنانه په دې مکلفه ده چې د دې خپلو زرو زکات به ورکوي. او که د زنانې سره نورې پیسې نشته، د دې زرو یوه حصه به کاټوي، خرڅوي، او په هغې کې به د زکات هغه نصاب او د زکات هغه مقدار ادا کوي. بعضې وخت کې د زنانې د ولور پیسې راځي، ډېر ځله زنانه ورکول سي، په 10 لکه او په 8 لکه ولور کښېښول سي. اوس آیا پر دې ولور باندې کالم تیر سي، ځکه په 2 کاله او په 3 کاله کې ولور ورکوي، نو آیا د دې ولور د پیسو زکات به څوک باسي؟ که چیرې هغه ولور د خاوند په لاس کې در زنانې لا نه را رسېدلی، صرف د زنانې پر هغې باندې د قرضې په شکل باندې دی، نو بیا خو نه پر خاوند باندې د هغې زکات څه، ځکه خاوند باندې قرضه ده، او نه پر زنانه د هغې زکات څه، ځکه د زنانې په ملکیت کې، په مالیت کې در اوسه نه دي راغلي، په قبضه کې نه دي راغلي. او که چیرې دغه ولور زنانې ته راورسېدی، د زنانې پلار ته راورسېدی، د زنانې ورونو ته راورسېدی، د زنانې ملکیت ته راورسېدی، بیا د دې 2 شکله دي چې هغې دغه ولور د کال د ګرځېدو څه مخکې پر سامانو باندې ولور کې، بیا خو پر سامانو باندې زکات نه وي.
لیکن کچیری دا ولور د نقدو په شکل باندې پروت او پر هغې باندې زکات تیر سلو او دوی لا په سامانو باندې نه دی بند کړی، بیا خو د کال د تېرېدو څخه وروسته پر دغه زنانه باندې د دې ولور زکات فرض دی، بیا به د دې ولور د حصې څخه زنان خپل زکات ولور کړي. او یو مسله کله کله دا راځي، یو سړی دی هغې سرای رانسی، یو سړی دی هغې موټر رانسی. د دې د رانیولو دوه شکله د سړي مخ له راځي. یو شکل د رانیولو دا دی چې هغې د تجارت په خاطر باندې رانسی برته خرڅوي، لکه عام طور شورمان والا یې رانسی او برته خرڅوي. د هغې دغه تجارت دی، د هغه کاروبار دی، د هغه زندگی ده. یا لکه مځکو والا دی بس کاروبار یې دغه دی، دا مځکه رانسه دا خرڅه که، دا رانسه دا خرڅه که. نو بیا خو د هغې پر دې ټوله مالیت د موټرانو پر ټوله قیمت، د مځکې پر ټوله قیمت پر د باندې زکات فرض دی. لیکن که دی موټر په دې نیت باندې رانسی چې دا موټر به زه په خپله کې سپریږم، یا به دا موټر زه چلوم، په دې به د بچانو نفقه راوړم، یا به زما زوی چلی، یا به زه یو ډریور ته په لاس ورکم هغې به را چلی او په هغې باندې به زما د بچانو نفقه راځي. لیکن بلا شبه چې ګټه پر راله بیا دی خرڅوي. یا دې مځکه باندې زه کور د اسرای زه په دې نیت باندې چې دا زه په خپله کې اوسېږم، که زما ورته ضرورت او که نه اوس د کرایې والا کې اچوم، د هغې کرایه ماله راځي، زما بچان یې خوري. لیکن بلا شبه که یو وخت ګټه پر راله هر څوک یې خرڅوي، نو بیا د دغې موټر او د دې مځکې او د دې سرای پر مالیت باندې زکات نشته. لیکن د دې موټر څخه چې کومې پیسې د ګټې په شکل تاله رالې، یا د دې مځکې څخه چې کومه کرایه تاله راله، نو هغه کرایه که چیرې نصاب ته رسیږي او پر هغې باندې کال تیر سي، بیا پر هغه کرایه باندې که د سرایه سره راسي، که د موټره سره راسي، ګټه راسي او د موټره سره هغه مزدوري تاله راورسیږي، نو پر هغې باندې بیا زکات ستا د موټر پر مالیت او د دې سرای پر مالیت باندې نسته، بلکې هغې ستا د بچانو د کفالت یو ذریعه بلل کېږي. بعضې خلک داسې چې هغې په کورو کې یو ځای سره اوسیږي، پلار اوسیږي، زوی اوسیږي، خاوند اوسیږي، زنانه اوسیږي. پلار جلا کاروبار کوي، د هغې سره جلا صاحب نصاب دی، پیسې ورسره دي. د بچانو جلا کاروبار دی، هغې په خپله صاحب نصاب دی، د هغې سره پیسې ورسره دي. لیکن د بعضې خلکو دا غلطي وه یاره چې پلار زکات ویستی د ټوله کور غاړې په خلاص شي. دا رقم نه یې خبره. د دې مثال خو داسې دی لکه ته چې وایې چې پلار لمونځ وکړي وره د ټولو کور غاړې خلاص. د زکاتو د لمانځه په مابین کې فرق نشته، لکه لمونځ چې پر هر سړي باندې جلا جلا فرض دی چې کوم څوک د لمانځه اهل دی، زکات هم چې کوم سړی نصاب ولري پر هر سړي جلا جلا فرض دی. نو بیا چې پلار جلا نصاب لري، پلار به جلا زکات باسي، زوی جلا نصاب لري، زوی به جلا نصاب زکات باسي، خاوین جلا نصاب لري، هغه به جلا زکات باسي، زنانه جلا پیسې لري، هغه به ځان له جلا زکات باسي. لیکن که چیرې پلار و دې زامن و دې پلار ته وایي چې پلاره زموږ د مال زکات ته مو وباسه، او د دې زامنو د پلاره سره اجازه شریکه سي، نو بیا چې کله پلار د دې زامنو زکات باسي، کې پلار د خپله ماله باسي هم صحیح کېږي، او که پلار دوباره برته د زامنو څه غواړي چې ماستی دومره زکات ایستلی دی او زامن یې ورکوي، هم د زامنو غواړي په خلاصېږي. خو لیکن د زامنو اجازه غواړي. دغه رقم د زنانې زکات جلا دی، د خاوین زکات جلا دی. زنانه خاوین ته وایي چې زما د طرفه زکات وباسه. که چیرې خاوین د دې زنانې سره احسان کوي، د خپلو پیسو سره د زنانې د زیوراتو زکات ورکوي، هم د زنانې غاړې په خلاصېږي. او که دوباره زنانه ته وایي چې ما خو ستا د طرفه زکات ایستلی دی، نو په دې خاطر باندې ته به ما ته دومره پیسې راکوې، او د زنانې څخه خپل حق وصولوي، هم زکات په صحیح کېږي. بعضې خلک بیا دا کوي چې کله دی په کال کې پیسې ګټي، نو دی پر دې هرو پیسو باندې جلا جلا زکات کال تېرېدل غواړي، چې دا خو په 60 کال کې سرای خرڅ کوي، دومره ګټه راله، پر دې لا کال نه دی تېر سوی. په دې کې موټر خرڅ کوي، په دې 60 کال کې د دې 3 میاشتې سوي دي، 3 کال نه دی پر پسوی. دی پر دې هر مال چې زما پر زړو پیسو باندې کال تیر سو، نو د هغو زکات سته، لیکن پر دې پیسو خو مې لا کال نه دی پرسوی، نو ځکه پر دې دي زکات نه وي. حالانکه ګوره ښکاره مسله ده چې کم سړی د نصاب مستحق مالک دی، د روژې د میاشتې صدی دومره پیسې لري چې هغه در 50,000 پورې رسیږي او دی په زکات کې،
بیا دا کال روان دی په ټوله کال کې د پیسې در دغه 50,000 نسبې کمی، یعنی دی د نصاب در حد نسو کښته، په ټوله کال کې دی صاحب نصاب وګرځېدی. بیا که دغه پیسې زیاتې د دې را روانې راتلونکې روژې سه یوه ورځ مخکې زیاتې سي، که یوه میاشته مخکې زیاتې سي، پر دې زیاتو پیسو که یوه میاشته تېره سي، که یوه ورځ تېره سي، دغه زیاتې پیسې دغه نور نصاب تابع بلل کېږي، چې پر هغه نور نصاب باندې زکات تېر سو، ګواکې ستا پر ګردو پیسو تېر سو. بیا چې ته هغه د اصلي سرمایې زکات ادا کوې چې پر هغې باندې ته نصاب تېر بولې، بیا پر دې ټوله سرمایه باندې ستا کال پوره بلل کېږي او پر دې باندې نصاب پوره بلل کېږي. که ستا زکات ټیم تا روژه ورته ټاکلی او دغه پیسې د روژې څخه 2 ورځې مخکې اضافه سي، لا هم دا پیسې دغه نور نصاب تابع بلل کېږي، چې پر نور نصاب خو د زکات پوره سوی دی، پر دې باندې زکات پوره بلل کېږي، نصاب پوره بلل کېږي او د نصاب د پوروالي څخه وروسته دا در زکات لاندې راځي. نو ما درته ویل زکات د دې مسایل نن په معاشره کې د دې د خلکو د دې سره لږ ناولتیایي، نو په دې خاطر باندې هغوی څه په دې باره کې لږ قصور کېږي، لیکن اسانه مسلې دي. د انسان سره چې څومره شان ورسره دي پر ټولو زکات نسته، صرف پر سرو زرو سته، پر سپینو زرو سته، پر نقدو باندې سته او د تجارت پر سامان باندې سته. بس دغه 4 شی د زکات چې سره زر د سړي سره ورسره دي، سپین زر د سړي ورسره دي، نغدي کالدارې ورسره دي، دا 3 شان. دا 3 شان تجارت مجارت نه غواړي. که د غي در سره پرتی دي هم زکات سته، که په خزانه کې پرتی دي هم زکات سته، که په 10 کاله روان نه خلا هم زکات ورباندې سته. لیکن یو سامان د دکاندارۍ دی، د تجارت دی، هغې کې تجارت کول شرط دی. سامانو باندې چې زکات راځي هغه هلته راځي چې هغه سامانونه د تجارت دپاره استعمالیږي، او که د تجارت دپاره نه د سړي د ذاتي ضرورت دپاره استعمالېدل، پر هغې باندې بیا پر سړي باندې زکات نه راځي. ورنه که سړی دنیا کې په زکات کې کمزوري وکړي، بیا خو آخرت کې سړی ما مخکې درته ویل د لوی وبال سره مخامخ کېږي. حضرت عایشې مبارکې په ګوته باندې ګوتمۍ دي او ګوتمۍ دي د سپینو زرو. حضرت عایشه مبارکه چې پیغمبر علیه السلام رالی، ورته یې حمیرا دا ګوتمۍ د کومې خوا دي؟ ورته یې د الله رسوله دا مې ډېرې خوښوې د یو خاص الله تعالی راکې په رسېږي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي ته د دې زکات ادا کوې که نه ادا کوې؟ دا ورته وایي تر اوسه خو مې زکات نه دی ادا کړی. پیغمبر علیه السلام ورته ای دا خوښه ده چې د قیامت په میدان کې د دې ګوتمۍ په مقدار د جهنم د اور ګوتمۍ دي په ګوتو باندې. نو دا چونکې ډېره په خوف کې راله، ډېره په بیره کې راله، ورته یې د الله رسوله دا هرګز نه خوښوم. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې دا نه خوښی، بیا به د دې زکات په ښه طریقه باندې باسي. نو ما مخکې درته ویل چې سره زر او سپین زر بیا په جهنم کې ګرمیږي او د ټولو څه مخکې د سړي تندی په داغل کېږي، د سړي د بدن اندامونه په داغل کېږي او د سزا په شکل بیا انسان د ډېرو تکلیفو سره مخامخ کېږي. نو الله تعالی چې انسان ته مال او دولت ورکړی، الله تعالی د انسان سره احسان کړی دی. نو د الله تعالی د احسان بدله دی د وفا په شکل ورکړي. د وفا شکل یې دا دی چې د الله تعالی په مال او دولت کې چې الله تعالی څومره حقوق فرضي پرې ایښي دي، کې واجبات ورباندې ایښي دي، کې نوافل ورباندې ایښي دي، هغوی دې ادا کړي. بیا به په دنیا کې د مال او دولت د انسان دپاره د برکت او د حفاظت ذریعه او په دنیا کې به د ده دپاره د راحت او د سکون ذریعه او په آخرت کې به د دپاره د لوی ثواب ذریعه. الله تعالی دې دا مختصره مذاکره قبول کړي. واخر